نو دونه فساد خور شو چې د عوامو خلکو ذهنونه لاړه تباه او برباد شو خلکو کې دونه اختلافات پیدا شو عام خلک پرې یو بل ګریوانونو ته وردانګي جګړې کوي مولیان خو لا پرېږده په مولیانو باندې خبرې نه کوو او که خدای مکه که چېرته یو ملا راولګي په بل ملا پسې خبره وکړي نو بیا به یې د هغه نه خدای خلاصوي د هغه نه به بیا صرف یو خدای خلاصوي بل څوک یې دې نه شي خلاصولی دا ملا دی او دا ښکته بیا به قسم ټاپې لګي صحیح شوله که نه او ګوره د صحابه کرامو د ایمان متعلقه یو خبره واورئ نن سبا خو ډېر زیات د اختلافاتو دور دی خاص کر د مولیانو په خپل منځ کې ډېر زیات اختلافات دي لکه یو ملا د بل سره اختلاف کوي او بل د بل سره اختلاف کوي صحیح شوله که هغو ته حق حاصل دی خو د هغې هم څه یو سرکل دی د هغې نه به وځي نه یو دایره ده هغې کې به دننه اختلافات ساتي بهر ته به نه وځي چې لکه حدود کراس کړي بهر ته وځي او د ځان نه اختلافات جوړ دغه په خپل ځای باندې خو یو مسله تاسو زده کړئ چې د صحابه کرامو د معیار د ایمان د معیار ذکر وشو نو دا خبره د هغې متعلق ضروري ده چې الله جل شان پیغمبر علیه صلات وسلام په دین محمد کې یا زمونږ په شریعت کې په دین اسلام کې صحابه کرامو ته دونه مرتبه او شان ورکړی دی چې د صحابه کرامو په یو مسله باندې اجماع راله متفق شو په یو خبره باندې پوهېږې په قصه باندې نو دغه باندې بیا عمل کول لازم دي په مسلمان باندې او د دغې مخالفت کول ناجایز او ناروا دي د دغې وجې نه یو امام تېر شوی دی مخکې زمانه کې امام ابن تیمیه رحمه الله هغه په خپل کتاب کې لیکل دی یو کتاب یې لیکل دی اقامة الدلیل په هغې کې دا خبره لیکله چې هلکه د صحابه کرامو اجماع چې کومه ده یعنې د صحابه کرامو په یو مسله باندې راغونډېدل دا واجب الاتباع ده یعنې د هغې اتباع او تابعداري کول واجب دي صحیح شوله که نه نن سبا چاته څه مسله بیان کړي نو سړی خامخا دلیل غواړي پکار ده چې وغواړي خو دغه حق هم هر چاته نه دی حاصل چې هلکه د څه نه خبر نه وي په شود بوت باندې یې نه دلایل غواړي یو سړی د څه نه خبر دی مسلې نه خبر دی او دی وایي چې ما ته دلیل ووایه هغه ته بیا پکار ده چې وویلی شي خو بهرحال د دلایلو زمانه ده د علم دور دی د سمج او د عقل د پوهې دور دی نو خلک دلیل غواړي صحیح شوله که نه نو دلیل دا دی چې ګوره د صحابه کرام راغونډ شو په یو مسله باندې هغو اجماع وکړله په یو مسله باندې هغو متفق شو نو دغه خبره اوس ته په دلیل کې ذکر کولی شي او دا خبره یو علامه صاحب یو مخکې یو امام تېر شوی دی یو لوی امام زمونږ د بخاري شریف په قرآن مجید پسې چې دویمه درجه ده د کتاب د بخاري شریف د احادیثو کتاب دی په اتمه درجه کې پړاویږي د دغه کتاب یوه شرحه لیکلې ده امام ابن حجر عسقلاني رحمه الله فتح الباري نومی دی او په دغه شرحه کې دا خبره لیکلې ده چې لکه صحابه کرامو دا کومه اجماع چې ده د دین مخالفت کول دا د مسلمانانو دپاره ناجایز او ناروا دي حرام ټیک شوله که نه نو صحابه کرام په یو مسله باندې راغونډ شو هغو په هغه خبره باندې متفق دي نو د هغې سره مخالفت ما او تا ته حق نشته دی پوهېږې په قسم باندې نو که یو سړي تا ته دا دلیل ذکر کو یو مسله و په هغې باندې دا دلیل ذکر کو چې هلکه په دې باندې ټولو صحابو اتفاق کړی دی په دې مسله باندې ځکه زه په دې باندې عمل کوم صحیح شوله که نه لکه لنډ مثال به دا ویم اکثر خلک سهار یې دلته دا په هر ځای کې دا مسله ده خو دا دونه قابل توجه مسله نه ده خو تاسو یې صرف واورئ ځان پرې لږ لږ پوهه کوئ دا سهار د سنتو دا مسله ده پوهېږې په قسم باندې سهار اکثر داسې کار وشي چې یاره سړی جومات ته راشي نو د هغه نه جمع ودرېدلي او دی وایي چې یاره اوس سنت وکړم وکړې جمع سره ودرېږم پوهېږې په قسم باندې نو زمونږ د احنافو مذهب په دې کې دا دی د احنافو مسلک په دې کې دا دی چې یاره که ته چېرته امام رسولی شي مطلب جمع رسولی شي اخره قاعده رسولی شي صحیح شوله دویم رکعت رسولی شي مطلب امام د سلام نه مخکې را لاندې کولی شي نو بیا چېرته په یو ګوټ کې ودرېږه ځان له دا سنت وکړه جمع دې ولاړئ ته خپل سنت وکړه په قسم باندې پوهېږي خو که چېرته فرض که داسې وشوه چې ته رالې او ستا دا خیال و چې زما نه دا جمع کېږي که سنتو باندې ودرېدمه نو دا جمع رانه کېږي نو بیا دغه سنت کول نه دي پکار صحیح شوله که نه دغه سنت بیا پرېږده او چې کله جمع وشوله نو بیا چې کله نور راوخېږي نو د هغې نه پس یې وکړه په مسله باندې پوهېږي زمونږ چې څونه د احنافو علما کرام دي په دې خبره ګوره په چا باندې زبردستي نشته دی تاسو ته ما مخکې په دې باندې ډېر شی درسونه درکړي دي چې لکه یو سړی د کم امام اتباع او د هغه تقلید کوي په هغه پسې دې ځي وروره 100% دې په هغه پسې ځي پوهېږې په قسم باندې د هغه نه دې اخوا دې خوا نه ځي خو یو سړی دې ځان د تذبذب شکار کوي نه چې کله په یو امام پسې روان دی او کله په بل پسې روان دی پوهېږې په قسم په دغه کې بیا مسله جوړېږي ځکه دین اسلام دا د خپلې مرضۍ څیز نه دی چې یاره ته د خپلې مرضۍ تابع کړي چې کله په یو امام پسې ځمه کله په بل پسې ځمه کله په یو کله په بل پسې ځمه نو د احنافو مسلک مې ته وي مونږ دا دعوه کوو چې مونږ د امام ابو حنیفه سي مقلدین یو دا هغه تقلید هم کړی دی د هغه اقتدام کړی ده نو که چېرته یو سړی دا دعوه کوي چې زه د امام سي مقلد یم نو هغه په دې خبره باندې عمل کوي صحیح شوله که نه ځکه ګڼ شمېر احادیث ابروز یو کس زمونږ یو ملګری دی عالم دی ډېر قابل سړی دی د دې بټخیلې دی هغه سره په دې مسله باندې زما بحث ماس راغی دا بحثونه ښه شی نه دی خو لږ بهرحال راغی د هغه سره مې بحث راغی
نو هغه په دغه کې بیا مطلب دلایل ذکر کول او احادیث ذکر کول چې لکه کومه مسله باندې احادیث زیات دي چې لکه دا سنت په دې مانځه پسې ډایرکټ کوه او کنه مه کوه د نور نه پس یې کوه په دې کومه خبره باندې دلایل سوا دي نو هغه ماته وویل چې ګوره مولوي صاحب داسې حساب کتاب دی چې دا د نور نه پس چې دا کومه سنت ولا خبره ده نو اکثر احادیث د دغه خبرې متعلق راغلي دي یعنې ډېر زیات دلایل په دغه خبره باندې دي چې یو سړی دی که چېرته سنت یې فرض که پاتې شو نو دی دې بیا راولګي او دا سنت دی د نور نه پس وکړي صحیح شوله که نه خو د احنافو مذهب مې ته وي احناف مسلک مې ته وي چې که یو سړی دغه دعوه کوي زه د امام ابو حنیفه صاحب په مسلک باندې یم نو دی به دا سنت خو اول خو کوشش وکړي چې یاره امام رسولی شم جمع نو بس مخکې دې وکړي یو طرف ته دې وکړي صحیح شوله که نه او که وایي چې نه شم رسولی دا خیاري نو بیا دې دی په مانځه پسې ډایرکټ دا سنت نه کوي صحیح شوله که نه دا چې کله بیا نور راوختو د هغې نه پس دې په مسله ورسېدی دي او تاسو ته ما ویلي ګوره دلته په جومات کې به تاسو دا مسلې نه څېړئ صحیح شوله که نه دلته کله ناکله یو سړی پاسي بس وایي دا څه حرام او ناروا کار نه دی ګورئ بار بار مې راته ویلي دي چې زمونږ دا کومې اختلافي مسلې دي دا اکثریت داسې دي چې په دې کې د حرام او د حلال مسله نشته دی زمونږ هسې په مزغو کې ډس شوی دی بس اختلافات هم جوړ کړي دي په دې کې د حرام او د حلال څه نشته دی سنت دې مخکې وکړه وروسته دې وکړه دا ټیک کار دی هېڅ مسله پکې نشته په دې کې د جایز او د ناجایز د حرام او د حلال د کفر او د اسلام هېڅ نشته دی اوس یو سړی د مسله ده او هغه د کفر او د اسلام په منځ کې ده که یو سړی دا کار وکړو چې مسلمان دی کوی نه کړو نو کافر شو بیا ټیک ده خو دا داسې فروعي مسایل دي چې په دې کې د کفر او د ایمان خبره نشته دی په دې کې د جایز او د ناجایز خبره نشته دی په دې کې د حلال او د حرام خبره نشته دی صحیح شوله که نه نو په دغې کې انختل نه دي پکار او جګړې مګړې پرې مه کوئ صحیح شوله یو سړی سنت وکړي دلته نو بل بیا ما نه تپوس کوي لکه مولوي صاحب دا سنت کول څنګه دي ستا څه کار دی په دې کې که ستا په زړه باندې نه دي جوړ جوتۍ مه کوه په قصه باندې پوهېږئ د چا په زړه باندې جوړېږي هغه دې کوي صحیح شوله که نه نو دا د خندا مسلې هم نه دي خو به هر حال په دې معمولي مسلو باندې عامو خلکو ته خو بیخي اختیار نشته دی چې راون خلي د یو بل سره اختلافات زه خو یم چې د سره د مولیانو ته هم دا اختیار نشته دی مولیانو له چا دا اجازت ورکړله چې هلکه تاسو د فضولیاتو باندې اختلافات کوئ مخکې به خلکو اختلافات کول چېرته د عیسایانو سره به کول د یهودیانو سره به کول لکه دا د صحابه کرامو د عیسایانو په خپل منځ کې جګړې وي اختلافات د یهودیانو د مسلمانانو په خپل منځ کې جګړې وي اختلافات نو دغه اوس ته نه څه حجت ګرځي دلیل ګرځي چې یاره دا صحیح واقعي صحیح کار دی ما او تا د خپل مسلمان سره رالګېدلي او په داسې مسلو کې چې فروعي مسلې دي په هغې کې د حلال او د حرام څه شته دی نو مونږ بیا د یو بل سپېږمې راشلو یو بل ته کنځل کوو دا ځان له اوږد ټاپک دی او زه یم چې سم پرې خپل زه تش کړمه نن سبا د سوشل میډیا دور دی صحیح شوله که نه او دا راوتلي دي ځان ته کیمرې لګولي او هلکه یو بل ته کنځل کوي یو بل ته ویل رټل کوي دا د پلانکې کار غلط وکړو دا دې غلط وکړو هلکه د حرام او د حلال پکې څه نشته دی او ته رالګېدلی جنګ جګړې دې شروع کړلي نور خلاصه کې دا امت یې تباه او برباد کړو د عام خلک یې تباه او برباد کړو د دو ذهنونه یې ګډوډ کړل چې په کوم طرف لاړ شو اوس نو دونه فساد خور شو چې د عوامو خلکو ذهنونه لاړ تباه او برباد شو خلکو کې دونه اختلافات پیدا شو عام خلک پرې یو بل ګریوانونو ته وردانګي جګړې کوي مولیان خو لا پرېږدوه په مولیانو باندې خبرې نه کوو او که خدای مکه که چېرته یو ملا راولګي که بل ملا پسې خبره وکړي نو بیا به یې د هغه نه خدای خلاصوي د هغه نه به بیا صرف یو خدای خلاصوي بل څوک یې نشي خلاصولی دا ملا دی او دا ښکته بیا به قسما قسم ټاپې لګي صحیح شوله که نه نو اعتدال له د بل څه نوم نه دی ورکول پکار چې دا خو پنجپیری دی او دا خو بریلی دی په ما باندې هم ډېر شي خلک ټاپې لګوي مولوي صاحب دا خو ته پنجپیری یو ته وابي یو ته دا ښکته یو بره یو ته دغه وایي هېڅ چلم پکې نشته دقه خو زه وایم چې ما ته یو سړی دغه وکړي دا میسج راته وکړي په ویډیو باندې کمنټ وکړي ته هلکه پنجپیری خو نه یې ته هلکه بریلی خو نه یې ته خو غیر مقلد یې دا کوم سړی چې نرم مزاجي کوي اعتدال نه کار اخلي نو په هغه باندې بیا دا ټاپه لګي وایي دا غیر مقلد دی وایي دا وابي دی او دا اهل حدیث دی دا ښکته دی دا بره دی نو به هر حال د خلکو ذهنونه ټول ګډوډ شوي دي او دا زمونږ غلطي ده چې کومو خلکو سره الله جل شانه ول علم ورکړی دی دا ټوله د دقه خلکو غلطي ده او د دوی د وجې نه دا فساد خور شوی دی الله دې معافي کوي بس خبرې رانه ډېرې زیاتې اوږدې بسم الله الرحمن